السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرات ولایت یو تاریخي کلا او د تر ټولو هغه لوړ ځای دی چې دا هغه تیرکش یا د غشي ویشتلو ځایونه دي چې دا یې جوړ کړي دي. دا نو ډېر تعجبي ځایونه دي. وګوره لاندې کورونه یا دا لاندې ځایونه معلومیږي. بازار دی، ټول بازار دی. دا نو یو کلا ده جوړه شوې ده. اوس په ولاړ شو لاندې دا زینې په دې کلا کې نور څه شته، نو دا زینې دي او دا د کلا هغه لوړ ځای دی. کلا ډېره غټه کلا ده، یو سره چیرې دی هوغه دی او داسې جوړه پر یو ډېر ښایسته پخوانۍ د 2700 کاله وی کېږي. د 2700 کاله مخکې خټې او جوړېدل په دون د ناولده سیستم باندې دا بالکل د کمال خبره ده. او دا داسې یو کلا ده چې د سزا او د محبسو څخه نیولې د باچا هر سیستم او ټوله شان پکښې آباد او فعال دي. زه به یو نظاره درته وکړم او در باندې وبوینم، ګواکې تاسې هم هرات ته راسره تللي یاست. دغه یې فکر کوم هغه محبس یا زندان دی چې اوس به یې ووینو. د دې کلا جوړ د مځکې څخه په دومره لوړه واټن کې یقیني تعجبي ځای دی. کومه ځای زندانه شام درځئ، نو هغې خواته درځئ. ورته وګورم او د دې حفاظت او صفایي په څومره ښه انداز سره کېږي. د خلک څومره ښه صفا خلک هر سهار یې صفایي کوي او دا موظف کسان یې داسې دي لکه دا چې د دوی خپل ځای دومره په ښه انداز یې صفایي کوي. دا یو درس دی د هغو کسانو دپاره چې ښایسته ځایونه یې په لاس کې دي او حفاظت یې نه کوي، د ځان یې نه بولي. د هغو څخه د ناولده نقشې دي. دغه نو مازدیګر شخون اوس په لاس زو د پای خواته برادر باز میبینیم که زندانه اینا را ندیدن. زندانه این طرف دیگه چیز نیست، فقط راه. خواه صحیح است. اما میریم این طرف هم زندانو ته به هم ورسو چې دا د پخواني بچیانو بیا څنګه زندانونه وه. برج تیموری نمی جای زندان است. خوب روشنی نیست در زندان. کیونکه ترکستان دا کوټې دا خو اوس هم په دې کې دا ښایسته یخ ځایونه دي. ښه دا زیرانونه جا دغه برج دی. ښه کېدای شي